کابل کې د افغانستان د ازبکستان قرقل پاکستان خصوصي سکتور استازو ترمنځ د سوداګریزې غونډې پر مهال د دواړو هیوادونو چارواکو او سوداګرو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو وویل چې روان کال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې بېساري پراخې شوې دي او دا ډول غونډې کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي او اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا لپاره مهم فرصتونه برابر کړي. همان گونه که شما شاهد هستید در ماه‌های اخیر شاهد تحرک بی سابقه در سطح روابط اقتصادی میان دو کشور بوده ایم. یک توجه خاص به افغانستان دارند، به صادرات از افغانستان دارند، به نیازمندی های افغانستان پوره بکنند، از این الحمدلله دارند. د مسؤلینو په خبر افغانستان او ازبکستان د کرنې او مالدارۍ په برخو کې پراخ ظرفیتونه لري او اړتیا ده چې په دغو سکتورونو کې سوداګریزه همکاري نور هم پراخه شي. افغانستان با داشتن زمین‌های حاصلخیز، اقلیم مناسب و نیروهای کار جوان ظرفیت بزرگی در تولید محصولات زراعتی و مالداری میباشد. از سوی دیگر ازبکستان با تجارب موفق در بخش تکنولوژی زراعتی، مدیریت آب، پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی و توسعه بازارهای صادراتی میتواند شریک مهم و استراتژیک سکتور خصوصی افغانستان باشد. بل لور ته د ازبکستان د قرقل پاکستان چارواکو له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویل چې دا ډول سوداګریزې ناستې د متقابلو همکاریو د پراختیا لپاره اغیزناک رول لري. افغانستان د سیمې په اقتصادي اتصال او سوداګرۍ کې مهم رول لري او ازبکستان غواړي له افغانستان سره خپلې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لا پراخې کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره پراخ فرصتونه موجود دي او دا ډول غونډې کولی شي د پانګونې، صادراتو او ګډو اقتصادي همکاریو لپاره نوې لارې پرانیزي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو په افغانستان او ازبکستان کې د سوداګریزو فرصتونو په اړه خبرې وکړې او د وړو، پنبې، انارو، سمنټو، کچالو، زیرې او نورو سوداګریزو توکو په برخو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تړونونه هم لاسلیک شول. حفیظ الله بریال، حریت رادیو، کابل.